ناز اقبال او جاوید فیضا د ژوند لارې سره بیلې کړې. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ناز اقبال او جاوید فیضا د ژوند لارې سره بیلې کړې. د پښتو ژبې نوموتی سندرغاړي ناز اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فیضا څخه د کورني تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیست او خاوند یې هم طلاق ومانه. نن په ټولنیزو رسنیو کې یوه تازه ویډیو خپره شوې ده چې په دې ویډیو کې ناز اقبال ډیره په ناهیلۍ له افغان خاوند جاوید فیضا څخه طلاق غواړي او هغه هم له ځنډ پرته طلاق ورکړی دی. په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې له ناز اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فیضا څخه غواړي چې نور دې طلاق ورکړي. هغه هم 3 ځلې خپلې میرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او رخصت یې کړ. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې د طلاق توری 3 ځلې پکې تکرار کړي. دوی هم په دې ډول سره له یو له بل جلا شول. په ټولنیزو رسنیو هم د دې مشهورې جوړې په تړاو ډول ډول نظرونه خپرېږي چې ولې دغه جوړه له ډېر وخت وروسته له یو بل جلا شول. خو د ناز اقبال له څېرې ښکاري چې دوی ترمنځ طلاق د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی دی. څه وخت وړاندې ناز اقبال خبر ورکړی و چې نوموړي د خپلو اولادونو سره یو ځای د پلازمین اسلام آباد څخه د لندن په لور تللی دي او هلته به نور باقي ژوند ټول تیر کړي. ناز اقبال د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی بلل کیږي. اقبال تر دا مهاله د 6 اولادونو مور ده. جالب خو لا دا ده چې ناز اقبال له ماشومتوب څخه سندرو ویلو ته راوتلې وه. هغه وخت د 7 کلونو په عمر وه چې سندرې یې پیل کړې چې تر نن ورځې پورې په پښتو کې یو ستر شهرت پیدا کړ. دا هم معلومه ده چې د ناز اقبال دغه 6 اولادونه به له پلار او یا هم له مور سره پاتې شي. په دې اړه لا دواړو څه نه دي ویلي، خو ممکن په دې اړه تاوده بحثونه وروسته راوپارول شي. ناز اقبال په پښتو ژبه بې حسابه په زرګونه سندرې د هر پښتون په ذوق ویلي دي. نازیه هغه څوک ده چې په اوسنۍ زمانه کې د ټولنې هرې طبقې ته د هغوی په ذوق سندرې وایي. په حقیقت کې پاکستان د پښتنو هنرمندانو لپاره یو خطرناکه هیواد بلل شوی دی، ځکه له دې وړاندې هم غزل جاوید، ایمن او داسې څو نورې سندرغاړي په دغه هیواد کې وژل شوي دي او دا اوس ناز اقبال هم د خطر له وجې پاکستان پرېښودی دی. سندرغاړي ناز اقبال له دې وړاندې هم ویلي و چې خاوند یې غواړي د دې اولادونه په لندن کې غوره تعلیم وکړي، نو له همدې امله به تر ډیره په لندن ښار کې پاتې شي. خو لندن ته تګ وروسته ډیر زر سره جدا شول.